شولمه چې دې وویشتلم دا ولې وینې نه لکول او زه چې لږه خواته ورتېر شومه هلته یو څو کسان ولاړ وو ما ستا ګرناټ ور وغورځاوه د ایلو له پاڼې کله اوی ځوانانو دا څه د مرګو خبرې کوئ چیرې مې دونه ډېره قرباني ورکړې ده ماشاءالله جهاد کوئ لکه چې دا مې په پبجي ګیم کې ورکړې ده څه شی پبجي ګیم پبجي ګیم وا هغه کې اوس ګسه ګرنټان و توپکان سته وا ښه د دې ګټه څه شته نو کومه ګټه لري تا د مازدیګر لمونځ وکړې یا نو ولې دې نه کوې دا د مازدیګر لمونځ ما نه دي کړي ته کښېنه ته چپ شه تا ولې دا د مازدیګر لمونځ نه کوې تا دا پبجي ګیم په شا درځي که د مازدیګر لمونځ په شا درځي تا ته وایم ته ګسه ما ته ووایه د مازدیګر لمونځ پر څو بجې دی پر 10 بجې دی سره روان یې خدای دې خوار نه کړه پبجي ګیم دغه شان درته جوړ کړي اوس داسې لیونیان یاست 9 بجې دی هغه ته بیا ګوره بیا 9 بجې دی یوه بجه دی که غلا کړې ده نو یاره خبره واوره یو خو دا پبجي ګیم کوئ ولاکه چې ګوره چا جوړ کړی دي چیش دي په دې کې زه خو نه په پوهېږم خپل سپین ږیری سړی یم بیا را روان یاست وروره د مازدیګر د لمانځه وخت نه دی دپاره څو بجې دي خدای ته وګورئ دا لمونځ خو کوئ خو ګیم کوئ شرافت کاکا ډېرې خبرې مه کوه نیت دې لکه چې پر اباد یارو وایي وروره زما نیت نه دی پر در باد کاکو به لاړو سه ولاړم راځه چې پر اباد دی شرافت کاکو نن سبا راسه ځم کوم ځای ځه هر ځه دا ستی رقم شاید زما نه پکار ستی رقم اندوانه ځه